نن راغلی ما ابوظبي ته او ابوظبي کې راغلی ما د شیخ زاید ګرینډ موسک ته. ښکلا ده پکې، خیشتوالی دی پکې. دې نه پته لګي چې دا عربیان چې کم دي دا په خپل اسلام په خپل دین باندې څونه مین دي. نن په یو ای کې چې څونه پښتانه دي دا صرف او صرف د شیخ زاید بابا د مینه وه. دې پښتنو باندې ډېر مین وو. نو دا جومات چې کم د مینوالو دا د شیخ زاید بابا په نوم باندې روښ شوی دی. الله دې وبخي. ډېر غټ جومات دی. د دې جومات په باره کې به تاسو اورېدلي وي، خامخا به مو اورېدلي ولې چې دا په دنیا کې ویلی شي چې په 2م نمبر باندې غټ. وعلیکم. وعلیکم السلام. سلام دې دوسته جوړې طبیعت؟ بالکل ټیک ټاک خیر خیریت. تاسو څنګه یې؟ الحمدلله. تاسو وایئ ته جوړې طبیعتونه جوړ دي؟ بالکل ټیک ټاک خیر خیریت. څه نوم دی ستاسو؟ ما نوم ګلمري. ښه جي. تاسو؟ زمین خان. ستاسو؟ ګوله خان. لږ رانږدې شه وروره. ستاسو څه نوم دی؟ خیالي. د کوم ځای؟ د افغانستان کې د خوست. او تاسو؟ یو علاقه د ټوله خوست. ښه جي ښه. د جومات په حوالې سره راته څه ووایه. جومات خو ماشاءالله وګوره که نه، جومات خو ښایسته جوړ ده او د بلا خلک ورته راځي. څونه ټایم وشو چې دا جومات جوړ شوی دی؟ جومات خو والله کبي ځن چې 2008 نه شروع شوی ده که 2009 نه شروع شوی ده. ګوره که نه بلا خلک ورته راځي. ها زمونږ پښتانه هم ورته ډېر راځي؟ اکثر زیات خلک ورته راځي. چاته چې یار دوست راشي کوم ابوظبي کې پاتې کېږي، شارجې نه ورته راشي، دبۍ نه راشي، پنجرې نه راشي، کوم ځای نه چې راشي دې ځای ته یې راولي. لکه د سیل ځای ده. تاسو په ابوظبي کې پاتې کېږي؟ لږ را مخکې شه. په ابوظبي کې پاتې کېږو. ها څه محسوس کېږي چې کله دې جومات ته تاسو راشئ، جومات ګورئ تاسو؟ والله خو ټول خلک بس تیرې ته راځي. مونږ خپله پټون مټون اخلو. ډېر خلک راځي، انګریزان ورته راځي، فلپینیان ورته راځي، اکثره پښتانه ډېر ورته راځي. او ټولو نه ښه خبره دا ده چې دلته چې کم یو کس راځي نو هغه پوره کپړې او که زنانه نو هغې بیا هغې ځان ته به ایجاب ده، د ایجاب ورکوي، ورله ابایا وله ورکوي چې لکه د جومات ادب برابر شي. جومات والا ادب برابر شي. د جومات د ادبو د په لحاظ سره چې دی په جومات ته بیا دننه تللی شي. که غیر مسلم یو شي جومات په هغه برابر شي لکه بد نه ښکاري، بد نه معلومیږي. اسلام جمعه کې راځي ټول. اسلام جمعه وغوندي که نه د پښتو د اسلام کومه جمعه چې ده که نه هغه وغوندي هغه بېرته ورته راځي. کمیس پرتوګ نه خو څه نه وایي؟ نه نه څه نه وایي. نه دا کې دا خو د پښتو جمعه د اسلام چې کوم نبي رسول الله طریقه ده هغه ټول دا خو ماشاءالله دا خو بالکل اسلام ته جوړ یو. مونږ که نه مونږ ته خو څه مسله پکې نشته. نه هېڅ مسله نشته، خو بس دا ده
چې د نورو غیر مذهب ته خلکو ته هر څه ورکوي، ډریس ورکوي، لباس ورکوي، ابای مبای ورکوي. نور دا مسله نشته تا کپړې اچولې تا پتلون اچوله ده، هغه مسله نشته. ستاسو ټولو یو جهان مننه، ډېر خوشحاله شوم چې تاسو سره ګپ ولګېدلو. جزاک الله جزاک الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور څنګه یې؟ شکر الحمدلله جی. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای؟ زه سلمان جی پېښور نه بلنګ ساتم. ښه. ستاسو؟ شفیع الله د کوم ځای؟ د خیره پېښور نه. زبیر پېښور نه. او تاسو وروره؟ صفی الله پېښور نه. محمد علي محمدي له پېښور نه. همدلته کې ژوند کوئ تاسو که نه په چکر باندې راغلي یې؟ زه خو دلته پاتې کېږم، سیول انجینیر یم او دبۍ کې پاتې کېږم اصل کې. او دا زما میلمانه دي، دا مې وراره دی، دا بیل راغلی دی، او دا مې نور میلمانه دي، د یونیورسټي ملګري مې دي، او دا هغه نه راغلي دي، پاکستان نه راغلي، او دا هم دلته پاتې کېږي. لږ غونتې معلومات د دې جومات د حوالې سره. نو جی جماعت چې کله سم کم دا لږ نو پکار جی دا دا خیر دی خیر دی، نو پرابلم نو دا پرابلم دې ډډ کوي ښه نو پرابلم. ښه جی دا اصل کې چې کوم وزیټر راشي که نه دوبۍ ته هغه دا خواهش لري چې زه راشم دا جومات وګورم. د دې حوالې سره دا چې دي کوم د دې بیسکس چې کوم دي که غیر مسلم هم دلته راشي نو هغې ته دوی بورکه پرووایډ کوي شهره دي چې کوم او کوم چې ډریس کوډ دی او کوم چې د آداب دي چې هغه ادا شي که نه. او ډېر ښایسته جومات دی، ډېر غټ جومات دی، کافي تعداد کې پکې خلک راځي. نو بس مونږ هم راغلي، زه هم زه ګیم ولیدو، هلکان هم راوستل. تاسو په ړومبي ځل راغلي؟ او جی څه محسوس کېږي تا ته جومات کتلو نه پس چې یاره لکه زمونږ د اسلام، زمونږ د دین، زمونږ د مذهب صحیح شو، دا لکه داسې ده چې فخر به محسوس کوي چې کله ته دلته راشي چې زه یو مسلمان یم. چې څونه خلک دلته کې ګورې هغې په ابایه کې دي یا په کندوره کې دي، څه محسوس کېږي تاسو ته؟ ډېر ښه راته محسوسېږي چې یاره زموږ غیر مسلمه کم دي، هغوی راځي ګوري، زموږ کلچر ګوري، زموږ چې کم طور طریقې دي هغوی ګوري. نو ښه محسوسېږي راته چې اسلام چې دی کم زموږ دغه دی، چې کم زموږ دغه دی ورته کلچر نه زموږ کم میسج دی د اسلام هغه خلکو ته دی چې پرووایډ کېږي لګیا دی چې اسلام چې دی ټیرریزم او دا چې کم زموږ مختلف خبرې دي اسلام باره کې چې یاره اسلام چې دی ټیرریزم ډېر زیات سپورټ کوي، دا ټول غلط دي. خپل هم راځي غیر مسلمه چې دی ډېر زیات راځي دلته کتو دپاره، ګرینډ ماسک کتو لپاره. تاسو به په خپل هم وګورئ چې ډېر زیات خلک دي د مختلفو ملکونو د مختلفو لکه څنګه دوی ویلې دا د مطلب د اسلام هغه سافت کارنر ښیي ټولو ته. لکه زمونږ په پاکستان کې ماشاءالله ښه جوماتونه دي، غټ غټ جوماتونه دي، خو اکثره لکه هغه لږ هارډ سایډ ښیي د دین، او اکثره ځایو کې دا داسې میسیج دي. نو دلته هغه سافت کارنر د اسلام ښیي، او داسې ما ډېر خلک کتلي دي، زما ملګري دي یا کلیګز دي چې مسلمان شوي دي. هغه خالی دا یو جومات دی، یو مثال دی، داسې نور ډېر ځایونه دي دلته چې هغه د اسلام هغه سافت کارنر نه چې دوی یې ښیي، امپریس شي او زموږ دین قبول کړي. دا ډېر غټ اچیومنټ دی د دوی د یو ای. کافي خلک ته انسپایر شي، کافي خلک ته انسپایر کیږي. او دا خبره به خامخا کوم لکه څنګه چې دی وکم یو ای د اسلامیک کلچر، اسلامیک هیستوري، اسلامیک آرکیټیکچر چې کوم دي دا ریپرزینټ کوي. نو دې جومات ته چې کله ابوظبي ته رالی خامخا دلته راشي، ټیکټ خو نشته که نه؟ نه ټیکټ نشته جی، فری دی؟ بالکل فری اف کورس فری دی. راشئ چکر ولګوئ. ډېره مننه ستاسو. ولې وروره؟ یاره وروره ما د دې سړي په دې اندازې پسې خندا راغله، ما یې تاسو نه معافي ته یې داسې شی د جومات په حوالې سره تاسو ته لږ زږ انفارمیشن ما چې دا غځې کې چې کوم ویزیټرز وي هغې سره هم ملاقات وکړو، هغې سره هم یو څو خبرې وکړو چې موږ ته پته ولګي چې خلک راځي د هغې څه احساسات دي، هغې دې جومات ته چې ګوري نو څونه خوشحالېږي. بذات خود زه چې راغلی یم زه خوشحال په دې شي باندې یم چې وګوره دلته کې لکه ته فخر محسوس کوي چې زه یو مسلمان یم. دننه زه اوس دننه تاسو باندې دا جومات ګورم، ډېر ښکلی جومات